بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوالم او تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ څنګه چې ما وینډوز 11 انسټال کړی، وینډوز 11 چې لږ وخت کېږي چې مارکیټ ته راغلی ده. زه غواړم چې په دې کې زیات معلومات خپلو هیوادوالو خپلو مینوالو ته ورکړم. نو کله چې موږ دا وینډوز چې د انسټال کو نو دا چې د موږ سره اکټیویټ نه وي. زه غواړم چې دا بغیر د کوم سافټویر نه چې دی زه دا اکټیویټ کړم او د دې ستونزه حل کړم د دې ځای نه. نو کله چې موږ راشو انټرنیټ سره به موږ ځان کنیکټ کو او دغه کوم یو آفس چې دی دغه ځای کې ما لیکلی دی دا کوم لینکس چې دی دلته به تاسو ولیکئ وینډوز 11 به ورته ورکوئ. وینډوز 11 اوس چې دی دا به زه کاپي کړم د دې ځای نه او دې براوزر ته به زه راشم د دې ځای نه. په دې براوزر کې چې دی دا به زه دلته پیسټ کړم د دې ځای نه. دې ځای کې مې دا پیسټ کو انټر بټن مې ووهله. د هغې نه وروسته چې دی زه به دلته کلیک کړم. ګوره دا چې دی اوس موږ سره په دې ځای کې خلاصېږي هم نه. نو زه به دا د دې ځای نه بیا پیسټ کړم او دلته چې دی دا سپیس به تاسو د منځه ویسئ او بیا چې دی دلته به زه یو انټر بټن ووهم. د هغې نه وروسته چې دی ګورو چې موږ سره دا پیج لوډ کېږي که نه. فعلا اوسه پورې موږ سره په دې کې څه نشته دی، خو زه چې دی دلته به د وینډوز 10 چې دی ډاټ ټي ایکس ټي دا به زه ورکړم او انټر به ووهم. نو ګورو چې موږ سره د وینډوز 10 په باره کې چې دی کوم معلومات ټولو دا راغله او زه رایټ کلیک کوم دا ما د دې ځای نه کاپي کړ. بیا راځم دلته چې دی زه د دې ځای نه یو کمانډ چې دی د دې ځای نه زه یوز کوم چې رایټ مې کلیک کړ، نیو ته رالم او په نیو کې چې دی زه به دلته راشم د ټکسټ ته ډاکومنټ ته به زه راشم د دې ځای نه او دلته چې دی زه به په دې کې ډبل کلیک کړم او دا به په دې کې پیسټ کړو. چې کله زه دا پیسټ کړم نو زه به چې دی د دې ځای نه دا سیف اس کړم او سیف اس کې به چې دی زه به دا مثلا د وینډوز 11 په نوم باندې چې دی ډاټ سی ایم ډي به تاسو ضرور ورکوئ. سی ایم ډي او دا مې انټر کړ. اوس چې دی زه دا د دې ځای نه کلوز کوم. اوس ما رایټ مې کلیک کړی دی نه او بیا چې دی زه رن ایز ایڈمنسټریټر باندې کلیک کوم او دا ما یس کړ. نو اوس چې دی دلته موږ انتظار کوو چې زموږ دا وینډوز چې دا موږ ته رجسټر کېږي او که نه. ګورو چې موږ سره دا کېږي که نه، ځکه چې مخکې چې دی موږ یو ځلې کړی وه نو په دې شوې وه چې اوس به دا سپورټ کړي که سپورټ به نه کړي. ګورو انتظار کوو. نو زموږ چې دی د وینډوز رجسټریشن خلاص شو. نو موږ چې دی د وینډوز 10 په کوډ باندې چې دی موږ وینډوز رجسټر شوله او دغه ځای کې چې هغه کوم موږ سره په دې ځای کې هغه کوم یو میسیج و هغه میسیج چې دی هغه موږ سره د دې ځای نه چې شو فینش شو، ختم شو. اوس به زه د کیبورډ څخه ان پریس کړم چې دا کوم یو تور سکرین چې دی دا موږ سره ختم شي. یوه یادونه درته کوم چې یوه یادونه مې ځان سره یاد ساتئ چې دا کوډ یو ځل کار کوي. یو ځل مطلب دا دی که کله موږ وینډوز نوی انسټال کوو یا افیس نوی انسټال کوو بیا به موږ چې دی موږ به بیا ځان د دې ویب سایټ سره به چې دی موږ دلته ځان رجسټر کوو. دا ټکسټ چې دی دا به موږ د دې ځای نه راکاپي کوو صرف یو ځل. زه چې دی اوس د دې ځای نه راځم او دا چې دی شفټ ډیلیټ کوم نور دا موږ ته په درد نه خوري. نو اوس زما وینډوز چې دا ما سره رجسټر شوه که زه رایټ کلیک کوم پرسنلایز ته دلته راشم. اوس چې دی د دې ځای نه چې دی دلته به زه یو ځلې په دې کې کلیک به وکړم چې دا موږ ته چې شي اکټیویشن د دې کمپلیټ شي ختم شي. نو زه ګورم چې اوس دا موږ سره کار کوي که نه. نو زه به راځم د دې ځای نه پرسنلایز ته او د هغې نه وروسته چې دی ما سره چې دی دې ځایونو ټولو کار شروع کړو چې زه راشم مثلا زه دلته دا بیکګراوند چینج کړم یا دا بیکګراوند چینج کړم. نو زه چې دی یو په یو باندې دا بیکګراوند د دې چینج کولی شم په دغه لاره باندې. نو زموږ د وینډوز رجسټریشن بغیر د کوم سافټویر نه وشو. هیله مې دا ده درته که زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او زموږ یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی بختیار کمپیوټر اکاډمي ځان سره سبسکرایب کړئ او د ډول ډول معلوماتو څخه ځان برخمن کړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.